ما شکوه له هغه وخته د تر کړې چې د ژوند فطري حدود راته عیان سو. راز صاحب وایي ما شکوه له هغه وخته د تر کړې چې د ژوند فطري حدود راته عیان سو او شعور د بندګۍ راپکې لمر سو. د قدرت په ټاکل سوي سوړ تهدید کې هم د ژوند پر جبر خاندم کله کله. ارادې او حوصلې محکمې ساتم تر کوم حده چې شاعر زړه ته ممکن ژوند د خوښې پر بنیاد باندې کوم. او دغه ستړې سزا ځان ته نه ګڼم، ولې دا حقیقت ما ته ښه عیان دی. د ژوند وده د تضاد په بنیاد کیږي. د تهدید او د ژوند له جبر پرته زه د ژوند د ازادۍ بیرغ په لاس وم. او د ښودلي حقیقت بیرته ادعا کم، ستا ټاکلی د ژوند حد منمه خدایه. هسې زړه مې سي بې ځایه یوې وینا ته، هېڅ د طنز و اعتراض عنصر کې نسته. مه یې ته د لټون هڅه کوه ګرانه، نه معنا ته د شکوې ورځینې اخه. بې مقصده څو جملې مې په زړه ګرځي، ته یې هم بې پروا واوره صمد ساته. او له مودو څخه مې زړه سي دې وینا ته سل قدغنه ماتوي د ځان اظهار ته. له مودو څخه مې زړه سي دې وینا ته سل قدغنه ماتوي د ځان اظهار ته. ژوند فقط د لوی باداره سره ښایي چې وسا وسا له هره جبره خلاص ده. زما دپاره کوم جواز د افتخار سته، زما لپاره کوم جواز د افتخار سته. زما ژوندون خو د ژوندون په نوم الزام دی، او زما ژوندون خو د ژوندون په نوم الزام دی.